بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي د یو انسان اندامونه بل انسان ته پیوندول، یاندې یو کس که غواړي چې خپل پښتورګي چاته ورکي یا سترګه چاته ورکي یا د اینې یوه برخه ورکي یا وینه ورکي او هغه کس یې ولګي، آیا دا کار جایز دی که نه دی جایز؟ د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې زموږ قدیمو فتاواو اکثرو دا خبره کړې ده چې انسان د خپلو اعضاو مالک نه دی. یو کس نسی کولی چې خپل پښتورګي چاته ورکي، د خپل بدن یو عضو چاته ورکي او هغه دې په را ژوندی سي. خو د معاصر وخت امام مسائل عصر مولانا خالد سیف الله رحمانی د دنیا د وتلو علماو سره د پوره تحقیق وروسته په خپل کتاب جدید فقهي مسائل کې په 4 جلد صفحه 58 کې دا مسله په تفصیل سره را نقل کړې ده. د 4 جلد د 45مې صفحې څخه نیولې بیا تر 58مې صفحې پورې تمام هغه دلایل هم را نقل کړي دي چې کم کسان دغه کار ناجائز بولي او د هغه کسانو دلایل هم را نقل کړي دي چې دا کار جائز بولي. آخر خلاصه د بحث داسې کړې ده چې د یو انسان عضو بل انسان ته ورکول په 2 شرطونو جائز دي. اول شرط دا چې کم انسان ته دی د بدن عضو ورکوي هغه به واقعا ضرورت ورته لري او هغه به د مرګ په راګرځي، هغه به د قوت لپاره نه وي، د ښایست او ښکلا لپاره به نه وي، د مستۍ او عیاشي لپاره به نه وي، یوازې به د ژوند ژغورلو لپاره وي. دوهم شرط دا دی چې کله دغه عضو دا یو انسان ورکوي په دغه عضو ورکولو سره به د دغه عضو د دې اندام ورکوونکي ژوند ته خطره نه پیښیږي. دریم شرط دا چې دا فیصله چې چا کړې ده چې د دې انسان عضو بل انسان ته لګول هغه د ژوند مرګ راګرځي، دا انسان د مرګ سره نه مخ کېږي، دا به یو حاذق طبیب دا کار کړي او یو حاذق پوه تجربه سوي کس به دا کار کړی وي. او 5م شرط دا چې دغه کس چې دا عضو ورکوي د دې په ورکه سره به د وجود ته داسې دائمي نقصان نه رسیږي چې یو عضو پلجیږي یا لکه مخکې شرط چې هلاکت رامنځته کیږي. په دغسې شرطونو سره د یوه انسان اندامونه بل انسان ته لګول د نوي معاصر تحقیق له مخې جائز دي. جدید فقهي مسائل 4 جلد صفحه 58. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.